دا د کندوز په چهارداري ولسوالۍ کې د کرکټ لوبغالی دی. هغه لوبغالی چې د خپلواک افغانستان تر نامه لاندې د کرکټ 40 لوبډلو پکې سیالۍ ترسره کړې. د دې ټورنمنټ په وروستۍ لوبه کې د امام صاحب او چهارداري ولسوالۍ د ځوانانو لوبډلو یو د بل په وړاندې سیالۍ وکړه چې په پایله کې د چهارداري ولسوالۍ د ځوانانو لوبډله وتوانېدله دغه جام خپل کړي. سره په دا ټورنمنټ کې 40 ټیمونو اشتراک کړی ده چې هغه شپږ ټیمه د ولایت د کندوز نه دي او 9 ولسوالۍ نه خپله د کندوز ولسوالۍ 9 ولسوالیګانې دي او موږ په آینده کې هم دا پلان نه لرو چې موږ دغه ټورنمنټونه په لاره واچوو. پلان د امام صاحب ټیم چهارداري مقابل ټیم ته 112 ټارګټ ورکړی په اته اورونو کې او یو لوبغاړی به هغوی د لاسه ورکړی او لوبه جریان لري. په ورته مهال لوبغاړي د ورته سیالیو ترسره کول د ورزش په پرمختګ کې مهم ګڼي او له مسؤلینو د دا ډول ټورنمنټونو ترسره کېدو غوښتنه کوي. داسې ګراونډو باندې کار وکړي تر څو لوبغاړي پیدا شي په هېواد کې او په دغه ځای نه غټ کرکټ ته لاړ شي. امید لرو چې دغه لوبغاړي په راتلونکي کې لکه څنګه نن دلته وځلېدل همداسې کندوز کې بیا ځون په کچه افغانستان په کچه دوی وځلېږي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کلونو کې په کندوز ولایت کې د ورزشي مسؤلینو لخوا ورزش ته ډېره پاملرنه شوې چې وخت نه وخت د لوبغاړو د ودې لپاره ګټورې سیالۍ هم ترسره کیږي.